هم راګرځو بحث ته په نن ورځ بحث مو ځانګړی کړی د سولې په تړاو ده چې طالبانو خپل یو پلاوی د طالب بندیانو د تصدیق لپاره رالیږه خو وځنډېده. په همدې تړاو باندې بحث لرو. په بحث کې راسره سیاسي شنونکی شهزاده مسعود دی. مسعود صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کور ودان. مسعود صاحب پیل بلدي وکړو چې طالب بندیانو د تصدیق لپاره خپل یو 15 کسیز پلاوی کابل ته رالیږه خو دا وځنډېده. تاسې لامل څه کې ګورئ؟ آیا ستونزه په کومې لور کې وه چې دا پلاوی وځنډېده او دلته رانغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زما په اند باندې خو دا یو نیک اقدام و چې د طالبانو د اول ځل دپاره یو استازی کابل ته راتلل او دلته د بندیانو په خوشي کېدو باندې د حکومتي چارواکو سره خبرې کولې. دا ټول افغانانو ته یو ښه نیک فال و چې بالاخره هغه سولې ته حقیقي سولې ته لاره هواره کړي. دا چې اوس ځینې ستونزې پیدا سوي زما په اند باندې به دا تخنیکي ستونزې او زه باور لرم چې دا پلاوی به حتمي دې اونۍ تر اخره پورې به کابل ته راځي. ستونزې د کوم اړخ نه رامنځته شوي؟ کېدای شي دواړو خواو کې ستونزې، هم طالبانو لوري کې ستونزې او هم دغه لوري کې ستونزې، ځکه مخامخ تر اوسه خبرې نه دي شوي. دوی چې دوه ځله د بندیانو په تبادله باندې خبرې کړي دي، د سکایپ د لارې نه خبرې کړي دي. ښه خبره دا ده چې د طالبانو استازي چې د قطر څخه راځي د لیست مطابق دوی خپل لیستونه ورکړي دي حکومت ته. که چیرې غلط فهمي شوي وي په هغې به هم خبرې وکړي او دا به یو ښه قدم وي د سولې په لور باندې چې اوله جوپه د بندیانو خوشي کېږي، دلته فضا د اعتماد پیدا کېږي او بالاخره بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. نو زما په اند باندې به ډېر زیات مشکل نه وي. زه امیدوار یم چې دا مشکل په یو دوه ورځو کې دوی حل کړي. دا پروسه لکه څنګه چې ګوري یو اوږدمهاله پروسه تر اوسه عملي شوې نه ده. نو د ځنډ او د خنډ پر مخ د دې پروسې د ځنډ او خنډ لاملونه څه کېدای شي؟ زما په اند باندې دوی فقط لیستونه د یو بل په دریم لاس باندې سره تبادله کړي دي. د امریکې د ځانګړي استازي خلیلزاد په لاس باندې طالبانو هم خپل لیست هغوی ته ورکړی ده. حکومت هم چې کوم 1000 کسان بندیان طالبانو ښیي چې موږ سره دي، دوی خپل لیست د امریکایانو په لاس باندې طالبانو ته ورکړی ده. ښه خبره به دا وي چې د هغوی هغه کوم خاص ټیم چې دغه شي دپاره ګمارلی ده هغه کابل ته راشي او دلته د حکومتي چارواکو سره د بندیانو په تبادله باندې مستقیما خپلې خبرې وکړي، لیستونه وګوري. زما په اند باندې زه ډېر فکر کوم چې دا به تخنیکي ستونزې بله خاص ستونزه به نه وي. مسعود صاحب کوم پلاوی چې د طالبانو له لوري نه ټاکل شوی چې باید راشي، ویل کېږي چې هغه به یوازې د طالب بندیانو په تړاو باندې خبرې کوي خو دلته تمه د بین الافغاني مذاکراتو ځي. نو څه فکر کوئ آیا دا بحثونه به وشي؟ زه فکر کوم چې دغسې به وي لکه دوی چې وایي. طالبان موقف د اوله ورځ نه هم دا و چې موږ دغه کوم پلاوی چې اوس د قطر نه ځي کابل ته دا به فقط د بندیانو په ارتباط باندې د محبسونو د چارواکو سره به ګوري او د خپلو بندیانو د شناخت د لاښه شناخت په خاطر باندې به د هغوی سره خبرې کړي. زه فکر کوم چې د بندیانو لړۍ شروع سي د خوشي کېدو یې چې هغه فضا د اعتماد پیدا کېږي. دې سره به جوخت لکه چې تاسو خبر یاست د دولت خوا نه هم هغه پلاوی اعلان شوی ده او آماده ده دې ته چې بیا د طالبانو سره مستقیما بین الافغاني مذاکرات ترسره کړي. مسعود صاحب د سولې خبرو لپاره د بندیانو تبادله څومره اړینه بولئ تاسې؟ نو طبعا هغه لوی اعتماد سازۍ برخه یم چې دا د هغه د بندیانو خوشي کېدل دي. د طالبانو هم یو شرط دغه و چې باید دوی طالبان مخکې د بین الافغاني مذاکراتو 15,000 کوم بندیانو چې ښودل چې هغه باید خوشي شي. د امریکایانو سره په توافقنامه کې دوی دا شی شامل و. اما که 15,000 نه چې ممکن هم نه وي ځکه چې دا ستونمنځه مسله هم ده. اما د اعتماد سازۍ دپاره که سلي که 200 4 څومرې چې په اوله جوپه کې خلاصېږي هغه اعتماد فضا پیدا کېږي او بین الافغاني مذاکرات ته به لاره هواره کړي. او بل خوا ته بیا داسې اندېښنې دي چې که دا طالب زندانیان له ده ځای نه خوشي کېږي نو دوی به بیرته د جنګ ډګر ته وردانګي. دا اندېښنې څومره سمې دي؟ آیا رښتیا به هم دوی بیرته د جنګ ډګر ته وردانګي؟ دا تشویش خو متاسفانه چې ټول افغانانو سره ده. اما زه فکر کوم چې اوس شرایط تغییر کړی ده. طبعا دې کې به تضمینات موجود دي چې دا خلاصېږي، تضمین به وي او بل طالب هم په دې باندې پوه دی چې روانه غمیزه د جګړې د لارې نه هم نشي حل کېدلی. نو ښه خبره به دی چې په منځ کې یو تضمین هم موجود وي او د اعتماد سازۍ په خاطر باندې
د بندیانو آزادول البته د دواړو خواونه نه یوازې د یو خوا نه دواړو خواونه که د طالب لوري سره هم بندیاني هغوی هم باید خوشي کړي او تر څو دغه بین الافغاني مذاکرات په هغه حسنه وجه باندې په مخ ولاړ شي. له بل خوا نه بیا طالبان وایي چې دوی ته د حکومت له خوا نه چې کوم لست ورکړ شوی دی د بندیانو د خوشي کولو په تړاو باندې هغه لست تکمیل نه دی. دا پلمه کیدی شي او که د دې پروسې دپاره دوی چمتو نه دي؟ ښه که څه هم دلته خو د ځینو دولتي وایندویانو ویلي دي چې پلمه ده، اما زه فکر نه کوم پلمه به نه وي. آیا رښتیا هم دا لست ناتکمیله دی؟ نور کیدای شي ناتکمیلي، کیدای شي څه نورې ستونزې ولري. دا په هغې وخت کې حل کېدلی شي چې کوم تصمیم چې اوس دوی نیولی ده چې دا پلاوی کابل ته راشي او د نږدې نه خبرې وکړي، زه فکر کوم چې دا مشکل به حل شي. نو پلاوی چې راځي دوی خو یوازې د طالب بندیانو په تړاو باندې خبرې کوي، نو آیا دا خبره به هم د دې بحث کې دې مسایلو کې سره بحث پې باندې وشي؟ نو زه فکر کوم چې د هغوی هغه د راتګ هدف مشخص معلوم ده چې د بندیانو خوشي کېدل دي، کومې غلطفهمۍ چې شوي دي په هغې باندې به دوی بحث سره کوي. د بین الافغاني مذاکرات لپاره زه فکر کوم چې کوم پلاوی چې دلته ټاکل شوی ده هغه به بیا د بین الافغاني مذاکرات لپاره ګمان کوم چې یا به قطر او یا به بل کوم داسې درېیم هېواد چې طرفینو ته د منلو وړ بیا به بین الافغاني مذاکرات په هغې ځای کې شروع کېږي. طالبانو ویلي چې دا پلاوی دوی رالیږي دوی به یوازې د طالب بندیانو په تړاو باندې خبرې کوي، خو دلته تمه لکه څنګه چې ما مخکې مو ویلې تمه د بین الافغاني خبرو کېږي. آیا حکومت به دا ورسره ومني چې یوازې خبرې دلته د طالب بندیانو په تړاو باندې وشي؟ زه فکر کوم چې حکومت به یې ومني، ځکه چې دا توافقنامه خورې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ شوې ده او هغې موافقتنامې ته طالبان او د امریکې متحده ایالات دواړه ژمن دي. دولت هم مکلف په دې ده چې دغه توافقنامې متن اوس نه د پخوا نه چې د ملي وحدت حکومت موجود و دواړو ډاکټر صاحبانو دا مسوده کتلې وه او په پوره اطمینان سره یې کتلې وه. نو زه ګمان کوم چې اوس به حکومت ته بله داسې بهانه نه پاتې کېږي. زه امید کوم چې حکومت هم دغسې یو اقدام وکړي چې انعطاف وښیي او مقابل لوری چې هغه طالب ده هغوی هم باید انعطاف وښیي. که چیرې سولې ته دواړه طرفین حتی درې واړه طرفه چې یو طرف امریکا ده او د امریکې متحدین دي سولې ته ژمن نو د هرې خوا نه باید انعطاف وښیل چې داسې یو فضا پیدا شي چې هم د بندیانو تبادله وشي او هم ورسره عاجل بین الافغاني مذاکرات شروع شي، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دې کې شک نشته چې ډېر مسایل به د په اول پړاو کې خلاص هم نشي. اما د افغانانو لپاره خو حیاتي مسله خورجانه د اوربند مسله ده چې په هغې کې به اول پیشنهاد د افغانانو د اوربند مسله وي او نور مسایل چې دي کېدای شي هغه په دوم درېیم څلورم پنځم شپږم پړاو پورې خبرې ورسېږي، په یو پړاو کې شاید ټولې خلاص هم نشي. زه امیدواره یم چې موږ د دولت د لوري نه هم بین الافغاني مذاکراتو ته دغسې یو ټیم چې هغه ټولو طرفینو ته د منلو وړي او افغانستان شموله وي، سولې ته ژمن وي، ملي ګټو ته ژمن وي، دغسې یو پلاوی وټاکي، بیا به موږ ډېر زر په بین الافغاني مذاکراتو کې د مقابل لوري سره نتایجو ته ورسېږو. لکه څنګه چې خبرې حکومت هم پلاوی ټاکلی د بین الافغاني مذاکراتو دپاره او د امریکا ځانګړي استازي هم هرکلی کړی. که تاسې پلاوی کتلی د هغه لست په اساس څه فکر کوئ یا دا همشموله لست دی یا مشموله یو پلاوی دی او که نه؟ زه فکر کوم چې دلته باید د خلکو سره د افرادو د اشخاصو ډېر ملاحظې نه وي. دا چې په هره کټګوري باندې دي هغه ځان ته یوه خبره ده. مهمه خورې په دغه لیست کې هغه څه دي چې حکومت او د حکومت نه بیرون سیاسي احزاب مستقل شخصیتونه دوی په دغه لیست باندې اجماع ولري، یعنی اتفاق نظر ولري. یعنی نه لري اوس اجماع د دې لیست باندې موجوده نه ده، اتفاق نظر نشته. اوس داسې معلومیږي چې د رسنیو د طریقه چې تر اوسه ټول اتفاق نه لري. اما زه امیدواره یم چې تر هغه وخته پورې چې دغه ټیم مذاکراتو ته ځي، حکومت په دې باندې کوشش وکړي چې د ټولو طرفینو نظر پې واخلي او اتفاقي یو لیست جوړ شي چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر عنوان لاندې چې ځي په یوه واحده ژبه، په یو واحد موقف او سولې او د افغانستان ګټې ته ژمن. تاسو مقصد دا دی مسعود صاحب چې کوم پلاوی چې اوس ځي هغوی یو دریځ او یوه ژبه نه لري؟ نور که چیرې د ټولو طرفینو اعتماد اخیستل شوی نه وي، طبیعي خبره ده خورې چې بیا به
په دیدګاو کې ډېر فرقي واحد نظر بني چې دا به خپل هغه منفي اثرات طبعا ولري او که چیرې د ټولو اتفاقي په دوی مخکې د تاګ نه خپل منځو کې سره کینی په اجنډا باندې خبرې وکړي خپل نظرونه سره واحد کړي او د افغانستان ګټې ورته تعریف وي سولې ته ژمن کسان د سنې چې خدای مکړه یعنی په دې لست کې کوم کسان چې دی هغه سولې ته ژمن نه دي داسې زه نشم ویلی ما درته ویلي چې ما دپاره خو شخصا د افرادو د اشخاص خبره ډېره مهمه نه ده ما لپاره مهمه دا ده چې ټیم افغانستان شموله وي او د یو ملي اجماع یعنی ملي اجماع په دې معنا نه چې اوس موږ لویه جرګه ورته راوغواړو ټولو طرفینو ته د حکومت په شمول یو اتفاق نظر په ولري بیا به دغه پلاوی پیاوړی پلاوی به وي او په عین زمان کې به نظر به واحد نظري زه ویره دا لرم چې که چیرې د ټولو اتفاق نه وي په اخیستل شوی په غیاب کې دا د اشخاصو او افرادو نومونه چې بیرون د حکومت نه دي د هغوی نومونه اخیستل شوي وي بیا به واحده دیدګاه نه لري بیا به خدای مکړه موږ تاسې د دغه شهیدان ونه اوسو چې الته په خپله د موږ په پلاوي کې مشکلات دي چې یو څه وایي بل څه وایي ځکه طالب سره موږ دوه ځلې بین الافغاني ناستې په ماسکو کې کړي دي هغوی د یو واحده ژبې نه خبرې کوي د یو واحد موقف نه خبرې کوي زه امیدواره یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوري نه کوم پلاوی ځي دا واحد موقف ولري واحده ژبه ولري د افغانستان ملي ګټې تعریف کړي وي او په عین زمان کې په سوله باندې کاملا ایمان او عقیده ولري چې سوله ته ژمن کسان بیا به نتیجه ډیره ښه یو که دغسې نه طبیعي خبره چې بیا په راتلونکي کې خدای مکړه د مشکل به پکې پیدا کېږي. مسعود صاحب ستاسو په نظر څنګه یو پلاوی باید جوړ شي د تخنیکي له لحاظ نه څنګه یو پلاوی باید وي چې هغه د هغه پلاوي غړي هم سولې ته ژمن وي او هم هغه په یوه ژبه وي او یوه اجنډا ولري؟ طبعا تاسو پوهېږئ چې زموږ ټولنه چې ده دا یو اسلامي ټولنه ده زما پیشنهاد خصوصا طالبان چې هغې غوښتي دي ټول علما دي او ښه خبره ده به دا یي چې زموږ په ټیم کې دیني علما هم باید وي چې د طالب سره په ژبه باندې ښه پوه شي سیاسي کسان چې هغه سیاسي بصیرت ولري او دکتوري د دغه مذاکراتو ولري تجربې د مذاکراتو ولري دغسې اشخاص افراد دي پکې ځوانه طبقه او پکې د مېرمنو ونډه یي چې البته هغه اوس معلومیږي چې شته پکې د هر لحاظ نه باید یو پیاوړی او کامل ټیم باید وټاکل شي. مسعود صاحب د ویډیو کنفرانس له لارې دوه ځلې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې شوي آیا دا د بین الافغاني مذاکراتو پیل کیدی شي؟ خب دا خو ډیره ښه خبره ده په نیک فال زه ګورم چون ما درته ویلي چې یوه مشخصه موضوع وه چې د بندیانو تبادله موضوع وه او په دې منځ کې قطر او امریکې منځګړیتوب هم کړی ده هغه وخت به موږ بین الافغاني مذاکرات وبولو چې نه پکې د قطریانو مداخله وي نه پکې د امریکایانو مداخله وي کاملا پروسه مطلقه افغاني شي د افغانانو په مالکیت باندې په مخ لاړه شي او مخامخ خبرې وشي. مسعود صاحب اوس لکه څنګه چې ګورو دوه ځلې ویډیو کنفرانس له لارې له حال دا چې طالبان هېڅ افغان حکومت سره په خبرو دپاره نه آماده کېدل خو اوس چې ګورو د ویډیو کنفرانس له لارې دوه ځلې خبرې هم وشوې او د طالبان د بندیانو تبادله هم کېدونکې ده او یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی نو دلته خوشبیني د سولې دپاره څومره زیاته ده او څومره افغانان سولې ته نږدې کېدی شي؟ زه فکر کوم چې سوله بدیل نه لري د سولې لاره بالاخره بین الافغاني مذاکرات او د بلې خوا نه دغه عاطفي مرض چې په ټوله نړۍ کې خپور شوی ده چې مخکې تاسې د ورور سره مصاحبه پرې درلودله دا د کورونا وایرس چې ټوله نړۍ نیولې ده دغه ټولو حالاتو ته په کتو سره طرفین یو بل باندې اعتماد وکړي انعطاف وښیي او بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته کیني چې د افغانستان روانه غمیز ته د تل دپاره د پای ټکی کېږي او افغانستان یو پیاوړی په خپلو پښو ولاړ افغانستان په راتلونکي کې دا نوی نسل وي. ډېره زیاته مننه مسعود صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلئ.